أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شو خبر شروع مکارم الاخلاق کې رسول الله فرمای چې دین د اسلام درې سو شپېته خوونه لري چې کله چې انصاف او چا کې موجود شي الله رب العزت به هغه شی د وجه نه جنت ته داخل کی او دا به جنت شي زګر دې شړي له الله اراده د خیر کړی دا د خیر د وجه نه ورته مسله برابر شو. نن به یو بل صفت ذکر کیږي الکلم الطیب خیسته او مزیدار خبره. څه مطلب؟ که یو سړی وغواړي چې جنت لور داخل شي نو خیسته خبرې کوي وځه خیسته خبرې څه ویلې شي 10 موته خبرې خیسته نه دي شراجي شه به خبرې لکه څه ویلې دا خیسته خبره ده شیخ شه به خبرې لکه څه ویلې دا خیسته او مولوی شه به خبرې لکه څه ویلې خیسته خبره قرآن او سنت تشریح کړي ده دا اوس په جندل پکار دي. د دې وجه ابن کثیر فرمایي چې دا ارم مسله رب العالمین پر قرآن او سنت کې تشریح کړي ده دا به بل خبره ده چې موږ ور باندې پویګو نه نقصان بزن له متوجه کی. یو عالم فرمایي هغه کې څه خبره ده منه ده هو الذکر والدعاء چې کوم انسان د خپل ژبه د الله په ذکر باندې آباد ساتي د انسان بل جنت ته داخل کې او چې کوم یو سړی د الله نه دعاګانې غواړي د هغه شرایط برابر چې کوم الله او رسول ویلي دي شپږ څه آداب دی هغه د قران کریم قرأت او خاص کر خلف سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ای خلق الله د ارګس و نقصان نه پاک دی څومره چې د کمال صفاتونه دي دا ټول څنګه الله له ثابت دي هیڅوک حقدار د بندګۍ شوا دغه نشته الله ډېر لوی دی. ذکر دعا قرأت دا چې کړو سړی کې الله په دغه عمل باندې جنت لبوشي. قرطبی لیکلی دی وی کیسه خبره چې دغه په وجه باندې سړی جنت لور داخليږي د الله توحید د جن مزیدار عقیدې نه راوته دی د الله تمجید ثابت اول الله رب عزت خلق دعوت اول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله الله رب عزت فرمایي دا هغه شنه بده چا کې خبر ډیره کې صحیح چې خلق قران او سنت له دعوت دی الى الله دا من قران لا سنت د نبی لا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د انسان له سخت دعا هم کړی دا الله دې د انسان تر تازه کې جسمه خبره واوري به ورسې چې څنګه اورېدلې ده لا اله الا الله دا کې څه خبره ده بیره کې څه خبره یو څه قسم لري یو قسم ذکر او دعا او قرأت د قران دی د الله ثنا او د الله تحمید دویم د محمد رسول الله خبره او هغه خبره چې باغی باندې سره الله او رسول الله خلک دعوت هي او دریم په خپل ژوند کې د خلکو سره د خبرې کول چې دغه په وجه باندې دغه بزړه کې یو خواله راځي کنزل نه کول نرمي کول د درې وړو قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کې څه خبر ورته وي او دا کې څه خبره ده دلیل به دې باندې چې رسول الله فرمایي دین د اسلام د درې سو شپېته خوینه لري یو پای کې څه خبره ده کې څه خبره ده من قرآن او ذکر رب العالمین او رسول الله تابعداري. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انس بن مالک نه نقل لې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مرزونه یو بل نقل کیږي نه او بدپاری بنوي و يعجبني لیکن مال التعجب اجي دا فعل ملګرو بوختنه وکړه چې عمل فعل دا فعل سره ویل شي رسول الله نو قال غویر کلمه طیبه مزیدار خبره که خبره اوریدل. ابو هريره فرمایي وی اوسره رسول الله صلی الله علیه وی ویل اې الله نبی چې کله ته وګورم زما د نفسم خوشاله او د سترګې میخي د عرش ورکه زما یو پښتنه د شدار سره پیدا دي دمه تشریکا وی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا څومره شیونه دي دا الله د ابونه پیدا کړی دي به ما ته ویل چې د ما ورته ویل د شی عمل مال وخه چې د عقد وجنه جنت ته داخل شي. تاسو دې خبر له سوچ کوئ څومره جامع خبرې دي او چې خبرې دي او قیمتي خبرې دي. نبی صلی الله علیه وسلم مله یو څلور خبرې خو دلې افش السلام یو سلام په خلکو باندې اچو دا سلام اسی موږ تاسو له مبلوغ شیخ کاری لیکن د دې نتیجه دا محمد رسول الله فرمایي چې الله بر کوم ځای بوزي جنت لا
او دا خبره مزیدار کوا خپل ولی پالا وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام او د شپې قیام الليل کوا دا ټول خلک ودی الله رب العزت برته جنت ته داخل کی په سلامتی باندې سلام خورول مزیدار خبره د خلکو سره کول او صله رحمی پالل او د قیام الليل اهتمام رسول الله فرمایي د شي عملونه دي چې د شي انسان الله جنت نور باندې داخل جنت له مزیدا عدي بن حاتم فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم له اتقوا النار ای خلکو د ور نه ځان وساتئ به ویل چې د ور نه ځان وساتئ دریم کرتی ویلې به ویل ولو بشق تمره اگر کده کجوري د دانی دانی مې طرف ورې نه او چې کوم سړي سره کجوره نه فبه کلمه طیبه مجدار خبره خلکو لو ک الله به تاسو دغه خبره باندې جنت ته داخل څه مطلب یو شایسته خپل راغو تعالی ویل چې د الله په نامه سره کا او په دې مقام کې اساس شي نه شي ورته چې صاحب اوس نشته خو شکل پیدا شو ان شاء الله زما در باندې غاګو کوم به راشه بل وخت کې پندې مزیدار خبره باندې رب العالمین رسول الله فرمایي ته جنت لور داخل دا څومره خوري خبرې دي نبی صلی الله علیه وسلم صرف اسباب برابر کړی چې داخل اوس په کومه طریقه جنت لور داخل شي ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي چې په انسان کې 380 بندونه دي او د هر بند په وجه باندې بده صدقه لازم ده لیکن شکل انسان سره بل هیڅ نه بلکې الکلمه الطیبه یو کیسه خبره چاره وکړه نو کم شکر چې رب العالمین د خونه بدل لازم دی ویغه ادا کی حق دې پوره کې حق که خبره دار چې سره کولې شي سمره میں جندب فرمایي چې رسول الله نه نقل کړی دی چې کله تاسو خبره بیانوي نو په دې باندې ګوره زیاتواله مکوئ یزه چې کله تاسو خبره بیانوم په غي زیاتواله مکوئ سلور خبرې دي چې غډره مزیدار دي او دا قرآن ندي zarar بتاله اڅ درنه کې چې به کم یو تاسو شروع وکړه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر څه مطلب نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سره سبحان الله وایي کوم سره الحمدلله ذکر کوي کوم سره لا اله الا الله ذکر کوي کوم سره الله اکبر ذکر کوي د دې خبرې نتیجه دا ده چې دا ډېره مزیدار وینا ده وکړه الله به په دقي اسکارو باندې جنت منزل بوزي دکان نه کول راځي د کور دکان لور چې جمعه ترجه بزق اسکار کوا دا اجه تعالی مبلغ لري خو لیکن الله په نسبت ډېر اوچته او قیمتي دي عمرو بن عباس فرمای وی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله تعالی ما ورته یا رسول الله ستا چته به دری کړی د دې دین باندې وی یو اصل غلام وی ما ورته ویل چې د اسلام سره ویل شي ته چې من کوم دین له دعوت ای وی چې کله انسان خبره مزیدار کوي او په خلکو باندې خرچي کوي دې ته ویل شي اسلام وی به مې ته پوښتنه چې ایمان سره ویل شي صبر او سخا په څنګه پیدا کا وی به مې ویل چې په اسلام کې کوم یو بهتر دی وی هغه انسان چې دا ټول مسلمانان دغه د شی او د لاسه په امن کې په ایمان کې کوم شی بهتر دی کې څه اخلاق به مې ویل چې کوم یو مونږ ډیر بهتر دی وی ویل چې هغه ډیر وګد قنوتی تابعداري او دا مې ویل چې کوم یو هجرت ډیر بهتر دی چې ته هغه شی پرې دی چې باقي باندې رب العالمین خپکی کتاب ټول هجرتونه کې اوچت هجرت وکي د هجرت دا معنی نه چې یو ځنه سره لاړ شي بل ځای لا یو ځکه ګناه دی کیږي او تر هغه ځنه هجرت وکړي لاړ بل محل او بل دکان لا دم ته هجرت وکړي معنی لغوي سره او به مې ویل چې په جهاد کې کوم یو بهتر دی چې انسان د خپل اس زخمی کې وینه داغي توي او به مې دا پوښتنه وکړه چې په دې ساتونو کې کوم یو شاټ ډېر افضل دی وې د شپې اخري حصہ چې کله انسان په دې کې راودريږي رب العالمین لمنځو کې د حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي طيب الكلام کیسه خبره چې کله انسان کې د سړي کې اسلام دی او څه مخیل چې په سړي کې کامل اسلام هغه به جنت ته جو کې بنې شي ضرور به جنت لشي انت بيدا ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي من تصدق بعدل التمره چا چې د کجوري په اندازه باندې صدقه ورکړه خو لیکن د مزیدار کسب نه او وجمدار چې رب العالمین له هغه شي خيږي چې هغه د حلال کسب نه او الله رب العزت ودا قبلې په خپل خلاص باندې او به د معمولی صدقه چې د کجوره د دالو یوي لکه تاسو یو د اس بچلو یوي تر دې پورې چې د غر په اندازه باندې ستغه مبلغ دي کی وګرځي سره خیال له چې ډیر مال رب العالمین فلار کې ورکه او د بچي ورکه او د خپل ځان ورکه اې د دې به اجر تعالی الله درنه کی ضرور به درکې جنت بل الله درکې جنت ابو ذر زنه فرمای یو سړي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ايو الكلام افضل بده خبره کې کومه بهتره خبره ده او الله رب عزت کومه خبره خوخه غړي ده خپل بندگانو د پاره ویغه ویل سبحان الله وبحمده
بل حدیث کې دا راځي چې انسان سل کرتی وي سبحان الله وبحمده الله دا هر قسم نقصان نه پاک دی څومره کمال چې د کمال صفاتونه رب العالمین له ثابت دی وي دا سړی د سین د زک پندازه ګناهونه وکي الله ورته ټول معاف کول خو څه کې سورې فرقان کې الله فرمایي چې دا بدله په نیکی باندې الله واړي ابو طلحه رضی الله فرمایي موږ د الله خو کې ناسو یو ورځ محمد رسول الله راغی مال یو موږ ویلې څنګه بده کې ناسي د لارو کې بلکې تاسو دې نه په اړه باندې شي او کبه هم چرته بل ځای کې امکان نه وسه نه چې لاړ شي نو د دې حق تاسو ادا کوي حق ادا دی یو د نظر کنټرول کوي بل په خلکو باندې سلام جواب وي او بل کې څه خبره د خلکو سره کوي دا ته د لاره حق ادا کړي محمد رسول الله خبره دی ومنله نتیجه به دی چې رب العالمین متا په تقدیر خبره باندې جنت لبوش کیسه خبره دا منله دا څومره مزیدار حدیث دی مسند احمد کې مجموع زوائد کې نقل له ترغیب او ترهیب کې عبد الله ابن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي ان فی الجنه دی جنت کې یو بنگلا یو کوټه ده ظاهری د باطن نه کارو باطن د ظاهر نه ابو مشای شری ویل چې دا بر اشاره پر یا رسول الله قال رسول الله ویل لمن اذهان الكلام واطعم الطعام هغه انسان چې خبرې نرمي کوي د الله په بندگانو باندې خرچه کوي وبات لله قائما رب العالمین لشپتری ولاړه والناس نيام چې داخله ګودي الله بدل جنت کې د بلډینګ ورکی چې ظاهر به د باطن نه کارو باطن به ظاهر نه کاری دل اوس پس خیدل پکار دي دا اوس رول پکار دي دیبل حدیث تاسو ګورئ رسول الله فرمایي چې یو بنده به خبره وکي لیکن په دې خبره باندې رب العالمین ته راځي او بل یو بنده دی چې هغه به د خبره وکي الله باندې غوسه شي د دې خبره د وجه نه رب العالمین دا انسان جهنم له بيبوس ته څه مو وایا چیرې زمونږ کوم تهجد کوم او دا د خپل ژبه کنټرول کې دي چې ته یو بده خبره چاله کړي کنځل دي کړي یعنی بل مسله کړي رسول الله فرمایي باندې و خبره باندې الله را قیدی کوي بر جهنم لبوش اب دمنه غلام موږ تاسو الله غلامان یو د قران او سنت د قانون لاندې بسړې برابر ګرځيږي ابو موسی شریف فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم په کندو باندې خطلو شکل بر ورغه نو سړي आवाज وکي خپل आवाज اوچت کې لا اله الا الله والله اکبر نبی صلی الله علیه وسلم خپل کچره باندې راسو وی اے ملګرو تاسو کانو غایب ذات له आवाजونه نه کوي بلکې الله ادلک علی کلمه من کنز الجنه تاسو د شو کلمه نه کوي چې هغه جنت خزانه ده ابو موسی شریف له ما ورته ولنه یا رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله نشته ګرځیدل د ګنا نه نشته توفیق نه کوي باندې مگر دا ټول د چا په فضل باندې کیږي لازم موږ تاسو نه سبدي چې دا ګور د الله فضل دی د ګنا نه بدیدل د الله فضل دی لا حول ولا قوه الا بالله په دې باندې انسان دا وسوسیم ختميږي او دا د جنت یو خزانه ده چابي ده یو بل حدیث کې راغلی دی امام بخاری نقل کړو دی ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دی من قال لا اله الا الله چا چې ویل نشته حقدار د بندګۍ شوا دا غنه وحده یوازې دی لا شریک له شریک نشته تاسو دې خبر له متوجه شه مزیدار کلمه ده له الملك له الحمد اختیار د حکومت د الله دی او د حمدنا الله لدی او هو على كل شيء قدير د الله په ارش باندې قدرت والا دی دا چې چا سل کرتی ویلې وېدا د شي اجر لري لکه سل غلامان چې آزاد کی سل بدل نه کی ولیکل شي او سل به ګناهونه ختم کړي شي د شیطان نه بچ کې شي په دې ورس کې دومره اوچت عمل د کړي د چې بلیو انسان دومره عمل نه کړي مگر هغه انسان چې هغه د عمل کړي هغه به صحیح ده او به دی ویلې چې سل کرتی ویلې سبحان الله وبحمده الله بر د ګناهونه ختم کی اگر که د شین د زک باندې ځبانه ولې نه دا اوس کیسه خبره ده سبحان الله وبحمده الله پاک دې نقصان نه الله له کمال له یو حدیث کې راغلی ابو هريره سے فرمایي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا اخری حدیث را وړي کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمې دي چې بشبه باندې ډېر آسان دي تر دې کې په درندګي او مهربان الله له محترم دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله دا هر قسم نقصان نه پاک دي اے خلکو ټول د کمال صفاتونه الله لدی الله رب العزت دا هر قسم نقصان نه پاک دي هغه الله چې غډیر لوی دي دا اوس کیسه کلمه ده سل کرتی وای مسله جوړه شو مقدام بن شریف په نامه باندې ملګری دی هغه د خپل پلان نقل کې هغه د نکنه و ما ویل یا رسول الله مال د شو شوکه چې باغې باندې سړی جنت لورش دي خبر له متوجي و د شو حدیث او د شو خبره مال وکړه چې اور باندې جنت لاړ شي جنت په واجب شي رسول الله ویل موجب الجنه جنت چې په واجبېږي اطعام الطعام د الله په بندګانو باندې خرچه کوي او افشاء السلام سلام موجب خلکو باندې او کیسه خبره د خلکو سره کوي الله به رسول جنت له داخل کی
کله قران کې الله تعالی فرمایي چې علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه تنو ګوري چې الله د دې کیسه کلمې څنګه مثال ذکر کړی دی. امام مجاهد فرمایي وې دې کلمې طیبه نه مراد ایمان دی او دا د مؤمن نفس دی او دغه ونه چې د ډېره مزیدار اسمکه کې دا چې ډېره اوچته پانی لري دا کجوره او دغه میوه موچته دي او تنم ډېره مضبوطه را د انسان د شکل به کې سي او د مضبوط عقيدي ولا عمل به پورته رب العالمین له ورخيږي. د الله تعالی کې څه کلمه ده قران کې څه کلمه ده اسلام له دعوت په الله باندې سناو د الله تسبيحات او د الله تنزيه بیان ولا لا اله الا الله ویلا دا شکل انسان کوي د شي انسان رب العالمین جنت داخل کې به خبرو باندې ابن کثیر د آیت په تشریح کې به دا خبره ذکر کړې ده چې دین مراد قران دی او لا اله الا الله دا والاذکار المشروعه هغه اذکار دي چې کوم هغه شریعت موږ جایز کړی دي. ابلیس عجیب خواري کړی ده چې کوم اذکار محمد رسول الله موږ تاسو له ویلې دي هغه زمونږ دی یاد یې سری دي خو چې کوم بدعي اذکار دي چې په هغه کې راګیر کړیو پلاني سبیل چې دا کار وکا کدا کار موږ نه کړو بیا به داخله دي شوی چې ګوره دا دعا پکې نه مانی دا پکې اذکار نه مانی لیکن دا پښتنه ته وکړه چې کله سړی فرض منځو کې دغه نور څه کوم اذکار رسول الله کړی دي هغه به در یاد نه دي دا ابلیس خور دې چې موږ تاسو باندې کړو غیر کړیو. حاصل دا چې د درې سوچ په ته خوینه کې دغه خوینه چې په ځان کې موجود کړي لا اله الا الله قران او ذکر اعمال شرعيه د شي انسان رب العالمین جنت له داخل کې دعا بد الله نه غواړي او ذکر بد الله کوي کې عملونه په دې انسان کې موجود دي دا عمل به الله قبلې او ځان له شتیما اې دې څه په دې ځان سره یاد ساته اې دې لا اله الا الله د دې ذکر او د کې خبره یو دا چې که ذکر دی وکي د الله نه د دعا غوښتل تلاوت دی وکي نو دغه په دې رب العالمین تعالی درکې چې کوم به احادیث د رسول الله کې تشریح شوي دلس غلامانو اجر دی الله رب عزت بس ګناهونه معاف کړي ګناهونه به ختم کړي نیکي نه بدر کړي. دویم دا معنا چې دا د شی کلمه ده ته استعمال کړ چې جانب مقابل له ور باندې خوشاله کې او دستا خوشالي دي جانب مقابل له دلیل د دې خبر شو چې قیامت کې رب العالمین به تا خوشاله کې سمو خیال دی چې د قیامت پر ورځ الله مون خوشاله وساتي دا به کوي کنه مون خپه کی چې خوشاله مو وساتي او ناشفه ده به دام رااله رسول الله فرمایي که چرته مال نه لري الله تعالی د دې کې څه کلمې د وجنه د صدقې اجر درکې لیکن د جانب مقابل په صدقه کې به هیڅ کم نشي. او مجدار پیدا پکې دا و چې د مخکې منغوي ویلې يدخل صاحبه الجنه دا خپل صاحب جنت ته داخل کې او د هور ربي وساتي دا اسباب الجنت دي د اسلام عزت په ځان کې راوستا او د دې پوجا باندې رب العالمین تعالی په جنت کې شو بنگله در کې ظاهر به د باطن نه کاری او باطن به د کوم ځای نه کاری ظاهر نه الله رب عزت بس اعمال خيجي د مجلس او د حق ته ادا کې بده باندې درجه به الله اوچته کې د الله نه ير تا کراله دشمنان به ختم کړي شي وجه دا د هغه انسان چې هغه سره به دشمنی کې واقع لري او تر هغه سره کیسه کلمې استعمال کړي ورس به هغه دشمن سره ایسه به دوستانه کې واقع شي. د دې وجه رسول الله فرمایي دین د اسلام درې سوچ په تو خوینه لري چې الله رب عزت چاله اراده خیر وکي توفیق د خوینه ورکه وي چې جنت اور باندې داخل شي یو پاغي کې کیسه کلمه کیسه خبره ذکر دې دعا ده تسبیحات دي قران دې د مسلمان سره کیسه خبره کول دي. رب العالمین موږ تاسو توفیق دې اعمال ورکړي. رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله یقین ته به درې نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.